عزانو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد دی فرمایي چې د قیامت په ورځ تر ټولو بدترین انسان د الله په دربار کې هغه څوک دی چې هغه د خپل کور والا یا کور والا د خپل خاوند حال و خپل ملګرو ته وایي. یعنی یو سړی را ولاړ سي خپل یار ته د خپل کور والا حال وایي، یا یو زنانه را ولاړه سي هغه و خپل سیلۍ ته د خپل خاوند حال وایي. د الله رسول فرمایي تر ټولو بدترین انسان د قیامت په ورځ د الله په دربار کې دغه څوک. بیا دا بل حدیث دا بل روایت دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ان من اعظم الامانه عند الله يوم القيامه، د الله په دربار کې تر ټولو لوی امانت د قیامت په ورځ دا دی چې یو سړی د خپل کوروالا حال و یار ته ووایي، یا یو زنانه د خپل ځان د خپل خاوند حال چې دی هغه خپل سیلۍ ته ووایي. د الله رسول فرمایي دا تر ټولو عظیم امانت دی چې زما د کوروالا له ما سره را سره دی، یا زما د کوروالا سره ور سره دی، یا ستا حال یا د هغه رقم د زنانې حال. د الله رسول فرمایي تر ټولو عظیم امانت د قیامت په ورځ دا دی. صحیح سلو. او د الله رسول فرمایي بدترین انسان هغه دا دی چې د خپل کوروالا حال یا د خپل خاوند حال چې دی هغه افشا کوي، ښکاره کوي، چا و چاته وایي. تاسو اندازه ولګوئ عزیزانو، دا بیماری زما او ستا په معاشره کې انتهایی ډیره ده. هر سړی کوشش دا کوي چې د ځان په ژوند د یار چې دی هغه خبر کړي. اوس د کوشش دا دی چې یار زما خو دونه ښایسته ژوند دی نو خو یوازې زه په خبر یم، ونه څه خپلو یارانو ته لاس ملګري سره ناست دی، یو سړی پر دا مجلس کې د خپل کوروالا خبرې هغه خبرې چې هغه د کړو نه دی او د یې کوي. یا یو زنانه د لسو زنانو په مابینځ کې ناست دی، هغه د خاوند هغه خبرې کوي چې هغه د کړو نه دی، هغه امانت دی، هغه عزت دی، او دا یې مطلب پر دا میدان باندې چې دی هغه له څه یې ښکاره کوي. که څوم د دې نیت دا نه دی چې زما خاوند رسوا کما، خو مقصد یې دا دی چې یاره زما داسې ژوند دی، دا ژوند و چاته ذکر کول دا حرام دی، دا ناجایزه دی. د دې معاشره کې داسې څوک انسانان شته چې یو سړی د خپل کوروالا په کوم حال خبر دی، یار یې د په کوروالا دغونه خبر دی، بلکې یار نه یاران د خپل یار د کوروالا په حال پر خبر دی لکه خاوند چې خبر دی. او د الله رسول پر داسې چا باندې لعنت چې دی هغه ویلی دی. او د الله رسول فرمایي وایي دا رقم چې څوک کوي د دې دی مثال دی لکه پر چوک باندې یو خر دی یوه خره ده، هغه دا ویلی دی چې زه عزت لرم، هغه دا ویلی دی چې انسانان ما ته ګوري، هغه دا وایي چې یاره زما دپاره د پریشانۍ خبره ده نه وایي. نو که څوک دا چم وکړي د الله رسول هغه تشبیه چې د هغه ورکړې ده هغه مثال یې ورکړی دی چې د دې مثال به داسې په ټول ژوند. وره یاره ما او تا د خپل ځان حال و چاته نه وایو، و زه داسې تور درته وایم چې هغه څه مطلب ډېر کم د چا سر په خلاصي. زما او ستا د ژوند ډېرې خبرې دي ما او تا څوک نه خبرو، لیکن چې دا کور والا راله، کور والا خو الله زما او ستا لباس بللی دی، یا د خاوند د زنانې دپاره الله رب العزت لباس بللی دی. بیا ته څنګه راولاړېږې دا حال چې دی هغه وایه. څونه ډېرې زنانې هغه و دکاندار ته و پیر ته و ملا ته د خپل خاوند خبرې چې دی هغه کوي. اوس حالانکې ته تعویض غواړې، زه بغیر د هغه خبرو تا ته تعویض در کوم. صحیح سو. ډاکټر لر رالی بغیر د هغه و تا ته مطلب دوا در کوي، دکاندار لر رالی بغیر د هغه و تا ته سودا در کوي، لیکن د خپل خاوند حال و دکاندار ته وایي. ولې؟ لږ شرم و حیا سړی ولري، لږ په سترګو کې اوبه ولري، هغه دا چم کوي. او دا چم د مسلمانانو دی، دا چم د اسلام سره تعلق لري، او دا زما او ستا د معاشرې لوی خبرې دي. داسې هم ستا چې یو سړی مطلب خپل یاران لري، بیا کور ته راولي،
چې راولي ډوډۍ موډۍ پروګرام یې ورته کړی دا خپلې کور والا ته وایي وایي دا زما یاران دي مخ به نه جینې پټوې دا زما یاران دي ته به څه چم کوې ته به لاس ورسره میلاوی داسې درښیم دا نه چې زه اوس مثال در کوم درښیم چې یوه زنانه وایي چې زما خاوین ما ته داسې ویل صحیح سولو او دا څونه د افسوس خبره ده او دا څونه درنه خبره ده څونه سنګینه خبره ده او زما او ستا ټول ځوانان په دا خبرو باندې یار په دې خوشحاله کوي د یار په دې خوشحاله کوي دا دومره منحوسه معاشره ده یوه سړي ویلې بدکاره ولو بېلارې و ویلې دا خپل زوی ښووي ول که زما زوی بل څوک نه کې خوشحاله دا زما زوی نه دا په دې معاشره کې درښایم و زما دپاره څونه د شرم خبره ده او ستاسو دپاره اورېدل څونه د شرم خبره ده لیکن در دا مسجد چې وځې بیا د هغه خبرې روانې دي دا زه بچیان لرم الحمدلله لوڼې لرم خویندې لرم زه به د خپل ځان فکر کوم تاسو د خپل ځان فکر وکئ په ما الله خبر دی که زه د یو چا مطلب چاته پیغور ورکوم یا د چا عیب زه درته ښکاره کوم چې دا پلانی سړی دا خبره زه تا د خالد دغه حکایت اوروم دا قصه اوروم دا کارګزاري درته اوروم دا زما او ستا په معاشره کې دا خبرې روانې دي نو د الله رسول فرمایي بدترین انسان د قیامت پر ورځ هغه دی د مسلم شریف حدیث دی چې هغه د خپلې کور والا حال و چاته شریک وي وایي یا کوروالا و خپلو سیلیانو ته د خپل خاوند حال شریک کې عام طور زنانې پیر ته د خپل خاوند مکمل حال وایي مکمل دا نو یوه خبره نه ده نه دوی دي یا زه یو کوچنی معمولي خبره پیښه سوې ده هغه ما داسې په خبرو کښې ایستله زه ته کیسې کوم نه دا ټوله سلسله داسې روانه ده یوه زنانه به دکاندار ته چې دا علیحده سودا جنې کوي مجال دی که دا پاته سوه د خپل خاوین ټوله قصه یې ورته ونه کړله څونه بده خبره ده یار دا د دې مثال دی لکه بیادبي د ډېره ما په د بازار کې سړی روان یې دا خپلې کپړې په خپله پر خپل سر راپورته کړي دا خپل ځان خپل بدن چاته ورلڅوي دا ښه خبره ده نو دا خو دې عزت دی نو یو خنزیر په دې خبره خوا نه بدوي په خنزیر کې دغه شی شته چې هغه په خپله کوروالا خوا نه بدوي کوروالا یې بولي هر شی چې بولي او یو په دا انسانانو کې دا شی چې دی هغه شته صحیح سلو او د الله رسول فرمایي چې ان من اعظم الامانه عند الله یوم القیامه د قیامت پر ورځ تر ټولو عظیم امانت د الله په دربار کې چې دی هغه دا دی چې د خاوند سره د کوروالا خبرې ورسره دي او د کوروالا سره د خاوند خبرې ورسره دي د کوروالا سره د خاوند خبرې امانت دی د خاوند سره د کوروالا خبرې امانت دی او بیا د الله رسول فرمایي بیا دی را ولاړ سي دا خبرې ثم ينشر سرها رواه مسلم بیا را ولاړ سي دا راز چې دی هغه افشا کړي جهان په دې خبرو خبر کې یعنی کوروالا به دی وي او څه توري زه څنګه توري ووایم بیا به خوشحالي و بل چاته محسوسېږي خوشحالي به بل یو محسوسوي دا څونه بده خبره ده ډېر بیخي په مجلس کې بیخي ډېر دا خلک موږ اورو بیا په خندا کوي بیا په مسخرو کوي بیا په ګپه کوي بیا پر مسخرو راواړي پر مذاق یې راواړي عزت پر مذاق راړی نو چې تا نن د کوروالا خبره ورته وکړه سبا به د مور خبره نه ورته وکړې تا نن د ځان خبره ورته وکړه دا زنانه سبا به د پلار خبره نه ورته وکړې د الله رسول سخته منع کړې ده د الله رسول فرمایي داسې څوک چې دا یو شیطان دی بل شیطان دی داسې چم مه کوئ د الله رسول فرمایي قطعا یې مه کوئ صحابه کرام ناست د الله رسول فرمایل داسې کسان به وي چې هغه د خپلې کوروالا خبره وکړي او داسې څوک به وي چې هغه د خپل خاوند خبره وکړي ما داسې به کوئ نه دا عزت دی حتی چې یوه زنان و خاوند سره جدا سي طلاق ما بین لراله یا خاوند مړ سو یا زنانه مړه سوله صحیح سو لا به هم حق نسته بلکې دا زنانه پلار و مور هم حق نور باندې لري چې د خاوند خبرې ورته وکړي پر دا خاوند باندې مور پلار هم حق نه لري چې د خپلې کوروالا خبره ورته وکړي دا خو دونه پټه خبره ده دا خو دونه درنه سنګینه خبره ده زه به هم د دې خبرې خیال ساتم او